الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العظيم. دما د ایمان ورونو، الله عز وجل د سورة نجم د 22 آیت مبارک په یوه حصه کې فرمایي هو اعلم بكم، الله په تاسې ډیر ښه خبر ده. اذ انشأکم من الارض، له هغه وخته چې تاسې پیدا کولی له ځمکې، د تاسې د وجود ذرات په مځکه کې منتشر وو. الله تاسې ډیر ښه پیژندی، د تاسې ذرات ورته معلوم. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، او الله هغه وخت ډیر ښه علم در باندې لارو چې تاسې د مندو په نسونو په رحمونو کې پټ وئ. فلا تزکو انفسکم، نو صفایي او سپیناوی د ځانو د نفسونو مه کوئ. هو اعلم بمن اتقا، الله ډیر ښه خبر ده او ډیر ښه علم لري په متقي او تقواداره باندې. دا آیت مبارک مؤمنانو ته متوجه ده او یو عظیم درس موږ مسلمانانو ته راکوي. ابن عطیه رحمه الله په خپل تفسیر المحرر الوجیز کې فرمایي چې انها نزلت فی قوم من المؤمنین فخروا باعمالهم. دا آیت نازل شوی په باره د قوم د هغو مؤمنانو کې چې دوی فخر په خپلو اعمالو باندې کاوه او په خپلو عملونو باندې مغرور وو. علامه ابن جوزی رحمه الله لیکي ان ناسا من المسلمین قالوا قد صلينا وصمنا وفعلنا كذا وكذا يزكون أنفسهم فنزلت هذه الآية. ابن جوزی فرمایي چې یوه ډله له مسلمانانو وو چې دوی به ویل چې موږ لمنځونه کړي، روزې نیسو او رنګارنګ عملونه کوو، جهادونه کوو، هجرتونه کوو، نو د خپلو ځانونو تزکیه به یې کوله، صفایي به یې ویله. فنزلت هذه الآیه، نو دا آیت د هغو د چوپتیا دپاره را نازل سو. الله جل جلاله دا غوښتل چې د ما په بندګانو کې داسې د عجب والا خلق، د تکبر والا خلق نه وي او دا عمل الله ته ناپسند و. امام نصفی رحمه الله په خپل تفسیر کې لیکي چې د دې آیت مطلب دا ده چې فلا تنسبوها الى ذکاء العمل وزیادة الخیر والطاعات، مه منسوبوئ خپل نفسونه صفایي د عمل ته چې تاسې هر څه کړي دي هغه خدای ته قبول دي، او د زیادت د خیر د طاعاتو ته چې تاسې تر بل هر چا ډیر ښه اعمال کړي دي. امام سمرقندي رحمه الله په خپل تفسیر سمرقندي کې بحر العلوم کې لیکي چې د آیت مبارک دا کلمات چې الله فرمایي هو اعلم بكم، د دې معنا دا ده چې هو اعلم بحالکم منکم، الله ډیر ښه خبر ده تر حاله د تاسې په خپلو ځانو باندې تر تاسو. ځکه الله چې په هغه وخت کې ډیر ښه علم لارو چې موږ د
د مځکې په حصو کې ذره ذره وو، د مندو په نسونو کې وو، په رحمونو کې وو، او موږ ته هغه وخت کې هیڅ په زړه نه دي. نو د ژوند په حالت کې چې اوس موږ الله پیدا کړو، دنیا ته یې راوستلو، په دغه حالاتو کې هم الله د موږ په اعمالو باندې تر موږ خبر ده. نو فرمایي فلا تزکو انفسکم. نو الله وفرمایل چې د ځان صفایي مه وایاست، یعنی لا تطهروا انفسکم من العیوب، ځانونه له عیبو پاک مه ګڼئ. علامه ابن کثیر رحمت الله علیه په خپل تفسیر ابن کثیر کې فرمایي چې د فلا تزکو انفسکم تفسیر دا ده چې ای تمدحوها وتشکروها وتمنوا باعمالکم. داسې تزکیه د خپلو نفسونو مه کوئ چې تاسې د خپلو نفسو حمدونه او ثناګانې وایاست، د هغو په اعمالو خوشحاله یاست، او د خپلو نفسي اعمالو په وجه باندې په نورو خلقو باندې احسان باروئ چې موږ خو دغه او هغه اعمال کړي دي. ځکه هو اعلم بمن اتقى، الله ته ښه علم ده چې څوک د چا عمل قبول ده. امام قاضي بیضاوي رحمه الله په خپل تفسیر کې د دې آیت مبارک په شرح او تفصیل کې لیکي چې فلا تزکو انفسکم، دا مطلب چې فلا تثنوا علیها بزکاء العمل وزیادة الخیر وبالطهارة عن المعاصي والرذائل. ستاینه د خپلو نفسو مه کوئ په زکات عمل سره، په صفایي د عمل او په زیاتوالي د خیر او په پاکي باندې له معاصیو او له رذایلو څخه. موږ هیڅ رذیله نسته، هیڅ کمای نسته، هیڅ ګناه نسته. موږ به په دې نن قرن و عصر کې څرنګه د ځان داسې صفایي وکړو چې موږ تر بل هر چا ځان لوړ وبولو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به حضرت امام حذیفه رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې صاحب د سر د رسول الله و، هل انا منهم، آیا زه خو له دوی منافقینو څخه یم؟ او سمانی لك رسول الله صلی الله علیه وسلم، او سمانی لك رسول الله صلی الله علیه وسلم، ایا د ما نوم خو به په لیست منافقینو کې رسول الله نه یې اخیستی درته؟ حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ چې صاحب د سر د رسول الله او د منافقینو ټول نومونه هغه ته معلوم وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به په ډېر عجز او په ډېر ګوښه‌نشیني کې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ څخه د دې پوښتنه کوله چې زه خو به رسول الله صلی الله علیه وسلم په منافقینو کې نه یم شمارلی. نو چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل نفس باندې دومره بې باوري وه، موږ به په دې 1400 یا 1500 صدۍ کې څرنګه په خپلو نفسونو باندې عجب وکړو. عجب و تکبر دا له جملې د مهلکاتو د انسان څخه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاث مهلکات، درې شیان هلاکونکي د انسان دي. اول شح مطاع، هغه بې تحاشا شح و حرص چې په هیڅ باندې نه مړیږي. وهوى متبع، او هوا او خواهشات چې هغه داسې سورلی او په زینکړی نیلی اسی چې په هره خوا یې ځغلی خواهشات. او دریم و اعجاب المرء بنفسه، مغروره کېدل د یو مرء او د یو انسان په خپل ځان باندې چې زه هر څه یم، زه په هر څه کې پوره یم، زه تر ټولو ښه محدث یم، زه تر ټولو ښه فقیه یم، زه تر ټولو ښه مفتي یم، زه تر ټولو هر چا ښه پوهیږم، زه په ټولو کارونو کې کافي یم، هیڅ چاته مې ضرورت نسته،
العیاذ بالله دا انسان هلاکوي. امام طبراني په اوسط کې دغه حدیث مبارک را نقل کړی سره له دراز نور تفصیله. حضرت مسروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي کفا بالمرء علما ان یخشى الله. د یو انسان دپاره همدغه علم بس ده چې له الله ویریږي. وکفا بالمرء جهلا ان یعجب بعلمه. او د انسان دپاره همدغه جهل و جهالت و ناپوهي بس ده چې ځان تر هر چا پورته ورته ښکارېږي. حضرت عبدالله ابن مبارک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کبر و تکبر دا ده ان تزدری الناس، چې ته خلق حقیر بولې، خلق د ځان مساوي نه بولې، خلقو ته ضرورت نه بولې، د بل چا علم ته اعتبار نه ورکوې، دا تکبر ده. او عجب خودبینی دا ده ان ترى ان عندك شيئا ليس عند غيرك، چې ته دا منې او دا بولې چې له تا سره له علمه، له تدبیره، له سیاسته، له پوهې، له هوښیاري دومره څه شته چې هغه له بل چا سره نسته. نو دا هغه انتها د عجب ده. الله عز وجل د موږ ته نجات را نصیب کړي. الله مو دې له عجب و له تکبره وساتي. الله هم دې له د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.